تازه خبر: طالبان په ویره او ډار د ایراني ولسمشر د الوتکې د سقوط پیښه تعقیبوي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسي او یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر د لیږدونکې الوتکې د سقوط پیښې په تړاو ویلي، دغه پیښه په ډار او هیله امید تعقیبوو. اعلامیه کې وړاندې ویل شوي، هیله لرو چې د ژغورنې ټیمونه وکولای شي په بریالیتوب د ایران ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او ورسره پلاوي وژغوري. په دې سخت وضعیت کې د ورور او ګاونډي ایران له حکومت او ملت سره ولاړ یو او هیله لرو غمجن پیښې منځته رانشي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې په وخت.